الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. طول شوق سر درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مندو نارینو زنانو کله چې د یو عالم تقریر اورئ په دې نیت ورته کښېنئ چې نن به ترې زه یوه خبره زده کوم او هغه به نن زه په خپل ژوند کې راولم. انشاءالله چې په دې نیت څوک راغلي نو هغه به ډېر څه اوسي. انشاءالله سوداګانې کوئ په داسې محافلو کې. دا میله لګېدلې ده او یو بازار ته راغلي یې. نن دې بازار نه سوداګانې وړئ ځان سره. موږ دنیاوي بازارونو ته لاړ شو، سیز ارزان میله وشي، ښه میله وشي، هغه ترې نه والو کور ته ووځو. داسې چې داسې محافلو ته راشئ نو دې کې هم سودا کوئ او کور ته یې د ځان سره وړئ. څه سودا خو کوئ د آخرت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته وفرمیل: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان من افضل ایامکم یوم الجمعه. نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وی په ټولو ورځو کې غوره ورځ چې ده هغه ورځ د جمعې ده. دې ته سید الایام وایي. دا د ټولو ورځو سرداره ورځ ده. وی دې نه بله غوره ورځ نشته صحابه کرامو ته وی، ځکه دې کې څلور کاره دي. فیه خلق آدم، د جمعې په ورځ آدم علیه السلام پیدا شوی دی. وفیه قبض، او په دې کې آدم علیه السلام وفات شوی دی. پیدا شوی د جمعې په ورځ دی، وفات شوی د جمعې په ورځ دی. وفیه النفخة وفیه الصعقة، او چې کله شپېلۍ کی پوکې وخي نو دا به ورځ د جمعې. یو ملک ته چې کومه د شپېلۍ ډیوټي میلاو شوي د کمې فرشتې ته، دا نظام چې ټول رانیږي نو دا به ورځ د جمعې چې هغه پوکې به ورکړي. داسې ورځ د جمعې به لکه څنګه چې نن ورځ د جمعې ده. وفیه النفخة، دقه شان ورځ د جمعې به او پوکې به ورکړي. نه به غر یو، نه به لوړ یو، نه به جوړ یو، نه به بنګله یو، نه به مارکیټ یو، هر څه به ختمي. چقه پوکې ورک. دغه شپېلۍ چې پوکې وي نو دا به ورځ د جمعې. وفیه الصعقة،
او بیهوشي چې پر ټولي دنیا په خلق راځي نو دا بم ورځ د جمعې ښه اول بشویلی پوکهل شي ارس بوران بس دی پسې به خلقو باندې بیهوشي راشي ټول خلق به بیهوش شي دا ډیره قیمتي ورځ ده چې ته کور کې بچو ته ووایي چې بچو دا نظام چې ورانیږي نو هغه به هم داسې ورځ د جمعې لکه نن چې څنګه ورځ د جمعې ده په دې به بچوړو نظام ورانیږي او شپېلی کې به پوکې وهل شي په دې ورځ باندې او دا به ورځ د جمعې دا نظام به ورانیږي نو دا ډیره قیمتي ورځ ده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایل چې قیمتي ده نو موږ به پکې څه کوو چې دومره قیمتي ورځ شوله نو څه به کوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایل فاکثروا علی من الصلاة په دې کې به درود شریف په ما ډیر وایي ښه د جمعې په ورځ به په ما درود شریف ډیر وایي د نورو ورځو نه به د جمعې په ورځ ډیر وایي فاکثروا علی من الصلاة فیه په دې ورځ به درود شریف ډیر وایي ولی به ډیر وایو د جمعې په ورځ به ولی ډیر وایو فإن صلاتکم معروضة علی نبی علیہ السلام صحابو تو فرمایل وی ستاسو درود د جمعې په ورځ په ما پیش کیږي مالی ملائک راوړي ښه د ځمکه کې ملائک مقرر دي هغه زما ستو د بل او د بل هغه درود شریف اوسي او په امام الانبیا باندې پیش دا د الله په مونږ لوی احسان دی چې زمونږ د کلي او د علاقې او زمونږ د ژبو درودونه هغه ملایکو اوسي او په امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې پیش نو دې ورځ باندې درود شریف نارینو زنانو ماشومانو بوډاګانو ټول درود شریف وایي کور کې ماشومانو له تسبیح ورکې بچیا د جمعې ورځ د درود وایا بابا کم درود وابا بچیا کو اوږد درود شریف نشي ویلی خیر دې لنډ لنډ وایا وصلی الله علی النبی الامی یا بسم الله والسلام علی رسول الله بچیا دا لنډ لنډ وایا سم شي درود وایا بچیا نن به زمونږ د ټولو درود په نبی علیہ السلام باندې پیش کیږي بچیا تاسو را سره مو وایې نو دا نابالغه ژبې دي پاکې ژبې دي د بچو ده چې دا درود شریف وایي او ستا درود په امام الانبیا باندې پیش شي او د دې نابالغه بچوړو درود ورسره ملاړ شي نو د جمعې په ورځ به درود شریف وایو او ډیر به یې وایو ښه بچو ته به م وایي بچیا وایه بسم الله والسلام علی رسول الله یا دغه وایا بچیا کا دغه نشي ویلې وصلی الله علی النبی الامی بچیا دا درود وایا خو بچوړي استا درود په نبی علیہ السلام نن ملائک پیش کړي دا بچي به څومره په شوق سره درود وایي چې ته ولدا نظریه جوړه کړي ادي بچي ته دام وایي چې دسی به ورځ د جمعې او قیامت په برپا کېږي بچیا په دې د جمعې ورځ به یې ښه نو د جمعې په ورځ به درود شریف ډېر زیات وایو تاسو ته پته شته په ټولو منځونو کې الله ته غوره منځ په ټولو منځونو کې کم یو منځ ټولو منځونو کې غوره منځ کم یو دی تاسو ته پته شته د جمعې د سحر منځ چې کله با جماعت ادا شي ښه د جمعې د سحر منځ چې د جمع سره وشي د جمعې د سحر لکه نن سحر چې منځ و دا منځ چې په جمع سره وشي د دې نه بل غوره منځ نشته دی ښه لکه دا اوس تا تپوس وکړو نو چې سل کسان دي یاره په لسو به پکې د جمع سره کړی یا به پکې پنځلس کړی دومره قیمتي منځ زموږ نه پوت شو چې هغه نن سحر د جمعې د سحر منځ چې ته د جمعې په شپه بچي ته ووایي چې بچیا سبا سحر د سحر منځ چې دی په ټولو منځونو کې د دې نه غوره منځ نشته بچیا چې کله دا د جمع سره وشي ستا بچې به وختي پاڅېدلی او په مسجد کې به ناستې ښه
چې زه به د سحر منځ کوم او با جماعت پې کوم انشاءالله چې د جمعې د سحر منځ وشي او د جمع سره وشي د دې نه بل غوره منځ نشته دی ځان له د آخرت سوداګانې کوو آخرت طرف ته روان یو یو راننځي یو کور خوشی کیږي یو حجره خوشی کیږي یو کټ خوشی کیږي آخرت طرف ته روان یو داسې څه عمل وکړو چې مړه یو بیا قبر ته رارسي صحابه کرامو سوداګانې وکړلې خو د آخرت یې وکړلې ځان چې کله صحابه کرام د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته رالل نو د اوبو ضرورت و هغه اوبه خوږې نه وي یو کس سره کویې و د هغې اوبه خوږې وي هغه به هغه اوبه خرڅولې په بیه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي دا کویې په مونږ له نه راکې مسلمانانو ته یې نه وقف کوي وی ورکړی به مې خو د بچو مې بل څه ذریعه نشته دی دقه مې ذریعه ده په دې ژوند تېرومه نو ځکه دا خرڅومه نو دا ورکم نو بیا څه شته نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي الله به دله په جنت کې یوه چینه درکړي که تا دا کویې ورکړه نو بس وس نه لرم نو عثمان رضی الله تعالی عنه خبر شو راغې هغې کس ته وایي دا کویې په ما را خرڅ ستا د بچو د رزق ذریعه ده نو هسې خو یې نه غواړم په پیسو یې راکړه په 15,000 درهم یې ترې واخیست 35,000 دراهم 15,000 درهم د سپینو زرو په 35,000 دراهم یې ترې واخیستو او مسلمانانو ته ویې راځئ کویې مې درته وقف کړو راځئ راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الله حبیبه تا هغې صحابي ته ویلي وو نه که دا کویې زه والمه او وقف یې کړم ماله به الله جنت کې چینه راکړي نبی علیه السلام ورته بلکل به درکړي وقت کویې مې اغستی دی او مسلمانانو ته مې وقف کړی دی او ماله به الله په جنت کې چینه راکړي ښه د کویې په بدله صحابه کرامو ځان له سوداګانې وکړلې خو د آخرت سوداګانې وکړلې مسجد نبوي چې پکې اوس آباد دی دا ځمکه د یو 2 یتیمانانو وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وي هغې وي مونږ یې اسې درکو نبی علیه السلام وی نه اسې نه علم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی وی دا قیمت پیسه ادا کړه قیمت ادا کو د مسجد نبوي ځمکه یې واغستله اوس په مسجد نبوي کې په یو ټیم په لکونو خلق سجدي لګي چې 100,000 خلق پکې سجده ولګي په دې 100,000 سجدو کې به اجر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ملاویږي چې څومره ژوند دی بس په لکونو خلق په مسجد نبوي کې په یو ځای باندې سجده لګي ځان له سوداګانې وکړلې خو د آخرت سودا یې وکړله بس په دنیای نظر نه سودا چې به یې کوله نو د آخرت سودا به یې کوله ټول سوچ به د آخرت ټول سوچ او فکر به نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورسره و ځان له به یې د آخرت سوداګانې کوله امام بخاري رحمت الله علیه وفات کېدو چاته تپوس کوي حضرت شاگردان دی پریخی دی دنیا ته روانې علم دی خور کړی دی وی چې مخامخ مې ورته بخاري شریف چاته ویلی دی نو د هغې شاگردانو تعداد مې 90,000 دی لزر کم 100,000 شاگردان دنیا له ورکړل هلته هله قبر ته کوز شو جنازه پې وشوله خو 90,000 شاگردان دنیا له ورکړل 90,000 چې دا 90,000 شاگردان د غلی بیا وي خدمت کوي د امام بخاري ته به څه میلاویږي قبر کې ځان له داسې فکر وکړو چې سبا نه یمه ما ته څه قبر ته څه میلاویږي بس څه میلاویږي خو د الوات په شکل کې که د صدقې جاریې په شکل کې که د مسجد په شکل کې که د مدرسې په شکل کې که د یتیم خانې په شکل کې خو ځان له څه وکړو بس ځان له څه وکړو خالی لاسونه به بیا ګورې کته هېڅ نه وي
بختوري زنانه دي خپل بچی دي د قرآن حافظان خپل مور ورته وی بچیا چې زه کله وفات شم اوس خور بچی زما بچی دی مال شتر سشته بچیا خو چې مقبره کې مې خخه کې بچیا د قبر د خوا نه به مې زر نه راځي ښه ته حافظ ما قبر خوا ته به لږ ایسار شي بیا ما ته هېڅ شی پیدا نه راکړي خو ته به مې د قبر خوا ته ناستې ښه بچیا قبر خوا ته به مې لږ کښېنې زر به مې د قبر نه راځي وایي بچي دا مې د مور قبر دی خوا ته به مې ناستې بس بیا راشه خو بچیا چې کله د قرآن کریم تلاوت کوي نو ما ته به دعا کوي ښه بچیا ما ته به دعا کوي بس ما به نه یېروي په دعا کې ښه زه به په دې تمه یم چې ما یو حافظ بچی پرېښی دی هغه به ما ته دعا کوي بس یو عالم بچی مې پرېښی ما ته به هغه دعا کوي ما داسې پلاره مور لیدلی دي چې 15 بچي وو 15 واړه د قرآن حافظان او 15 واړه عالمان د 15 علماو مور چې سړی قبر کې دفن کړي د 15 علماو پلار چې سړی په قبر کې دفن کړي دا بچي به سبا دوی اجر به قبر ته رسېږي ځان له د آخرت دپاره څه فکر وکړو د آخرت سوداګانې وکړو ځان له آخرت دپاره څه وکړو مخې ته څه ولیږو کله چې بنده مړ شي که نه نو موږ خبرې کوو څوک یې کور ته پاتې شو څوک یې 2 بیبیانې ته پاتې څوک یې غټ کاروبار ته پاتې شو دا خلک خبرې کوي که نه په دغه ټیم کې فرشته یوه بلې ته وایي ما قدم دا پرېږده چې دا خلک لګیا دی چې دا ته پاتې شو ده ما قدم مخې ته یې څه لیکلي دي مخې ته یې څه شی شته مخې ته څه شی شته ما قدم ما قدم مخې ته څه دي ځکه د ده تګ اوس اپله شروع دی مخې ته یې څه شتی که نشته مخې ته یې څه ذخیره شتی که نه چې دی به ځان په څه بخي مخې ته ورسره څه توښه شتی ډېر اوږد سفر راته پروت دی اوږد سفر دی توښه ورله د آخرت نه پکار دې سفر له به ځان سره توښه وو صحابه بختور انس رضی الله تعالی عنه وفات کېدو صحابه را جمع کړل وی چې زه کله مړ شم نو تاسو صحابو له مړو له د سجدې په ځایونو عطر لګوئ وی او وی چې زه مړ شم ما له به عطر نه لګوئ ښه د سجدې په ځای وی تا له به څه لګو وی ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وجود خوله ځان له سنبال کړې د یخې مې ده د نبی علیه السلام د وجود نه چې کومه خوله وتې وه ما هغې نه سنبال کړې ده هغه به خوله به راوالی ما له به یې د سجدې په ځایونو ولګوئ بیا مې په قبر کې کېدی چې د نبی علیه السلام خوله قبر ته اوس څه خو به وړو که نه نبی علیه السلام جنگ کې د بدر غذا شروع کېدو والا صحابه برابرول یو لیدي سي گزار را پرېښود په خېټه باندې هغه ورته د الله حبیب بدله به درنه علمه نبی علیه السلام سمدستي لمن اوچته کړه لمن یې اوچته کړله وی راشه مانه بدله واله خېټه یې ښکاره کړه صحابي ورغې داسې جوخ پورې ونښت په دې خېټه پورې او نبی علیه السلام یې ښکل چې را روان شو دی نبی علیه السلام ورته دا دې ولې وکړل وی ای د بدر غذا شروع کېدو واله ده ما وی که شهید شما او د دنیا نظم نو چې اخیری وجود می ستا سره لګېدلی یم ستا سره دا وجود می لګو ما چې تا سره ټچ شم اخیری می دا وجود تا سره ولګي که بیا قبر ته لاړ شم شهید شم نو خیر دی خو چې وجود می تا سره ولګي صحابه سره امام الانبیاء ټولې سوداګانې به ځان نه د آخرت کوي فکر د آخرت سودا د آخرت صحابه کرام و سوداګانې به ځان له ټولې د آخرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای و یو خندقم کنستو خندق هغې کې لګیا وی غټ غټ پکې راښکاره شو وی چا ماتولی نه شو نو نبی علیه السلام راکوش شو وی چې ګزار یې را پرېښود چنګ ونګ لاړ خو چې نبی علیه السلام ګزار را پرېښود ما یې خېټې ته وکتل نو کاڼي پورې تړلي نو ما وی نبی علیه السلام وږی دی ډېر زیات وی برداشت مې ونه کو کور ته ورغلم بیبي ته مې وویل چې که دې خوښ نو نن نبی علیه السلام د روټۍ میلمه کوو نه چې روټۍ لی راوله ښکلی ده ورنه کور کې به بیبي سره مشوره کوله
نن د دواړو جهانو سردار ډوډۍ له نه راوړو دلته روټۍ وخوري نن به یې میلمه کړو بیبي ورته وایي خوښه مې ده خو دا یو صاع وربشي دي سکم 4 کیلو 3.5 کیلو او دا یو د بیزي بچی دی نو دغه 2 شیزه راکړه دي نو وی روټۍ ولکو ته دا چیلې حلال کا زه به دا وربشي برابر کړم خو نبی علیه السلام ته به ووایي چې ګورئ کسان ډېر رانولي ځان سره لږ کسان راولي روټۍ کمه ده که نه روایاتو کې راځي بیبي ورته وی شرمنده مې نه کې چېرته ګورئ هسې نه چې خلک راپسې ډېر راولي او روټۍ کمه ده ګورئ هغه ورته وی ښه راغی نبی علیه السلام ته وی د الله حبیبه زه دې نن د روټۍ میلمه کوم وی چې لوږه مې په نبی علیه السلام ولیدله بیا مې برداشت نه شو کولی ما یې تاسو نن میلمه کوم وی نبی علیه السلام وی چې ټیک ده ما یې داسې لږ ولته خوراک وی نبی علیه السلام اعلان وکړو چې ای صحابه ټول راځئ نن د جابر رضی الله تعالی عنه میلمانه یو راځئ ما سره فکر پیدا شو وهم 1000 صحابه کرام 1000 صحابه کرام ما وی خدایا وربشي 3.5 کیلو دي او بیزی یو بچی دی او دا صحابه به 1000 کسان نبی علیہ السلام را روانه کړه روټۍ ما ته وی چې ته لږ مخکې ورشه کور اطلاع وکړه چې روټۍ بلا پخی نه ښه سالن بلا پخی نه چې څو د دواړو جهانو سردار نه دی راغلی پخلی بلا نه کوئ ښه وی مخکې رالم بیبي ته مې وي ما چې خو 1000 صحابه را روان وی چې تا نبی علیہ السلام ته ویلي وو ما خبره کړې دی وی چې بس بیا به ته فکر مه کوه چې نبی علیہ السلام خبرو بیا یې 1000 راوستل نو سوا یم وی به وی نبی علیہ السلام را دنده شو منکر وی چې هغه وړه راوړی ته کوم ځای هغه غوښه راوړی وی د برکت دعا یې وکړله هغه یې ټچ را ټچ کړه د برکت دعا یې وکړله وی چې اوس یې پخوئ اوس پس یوه ګاونډۍ زنانه راوغواړئ چې ډوډۍ د سره پخوي ښه د نبی علیه السلام خو دعا ونه صحابي وی شروع وشوله 1000 صحابه کرامو ډوډۍ وخوړله چې لاړم کټوۍ لا د سالن ډکه پرته وه او ډوډۍ لا پرتې وې 1000 صحابه کرام هم کور کې ماړه شول او را روان شول داسې ښکلی پاک دور پاک ژوند وی غزا له روان جهاد له تللو نو په لاره باندې اوبه نه ختمې شولې صحابه کرام د تندو د لاسه دا ژبې په تالو پورې نښتلي نبی علیه السلام ته مې اوبه نشته دی وی چې یو پیاله یې راوړی ما وی پیاله یې مې وله راوړله وی چې چا سره اوبه دي په دې کې یې ورچوئ نو په پیاله کې به څه یو پکې خپله واچولې بلې وی نبی علیه السلام پکې داسې دا ګوتې په پیاله کې کته کړي وی چې ګوتې یې کته کړې صحابي وایي داسې راویستلې وایي د پوارو په شانتې نه د اوبه را روانې وې ښه 30,000 صحابه کرام 1,000 صحابو اوبه وڅښلې او 12,000 ورسره اسونه او 12,000 ورسره اوښانو ښه نو 12,000 اوښانو 12,000 اسونو او 1,000 صحابه کرام اوبه وڅښلې او د امام الانبیا د ګوتو نه د پوارو په شان اوبه را روانې وې همون ورسره په سفر کې روان داسې ښکلی دور صحابه کرامو به ټولې سوداګانې ځان له د آخرت کوي انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی یو ټیلر وله ډوډۍ وکړله نبی علیه السلام نه چې روټۍ له به راشي نبی علیه السلام یو درب بشي وی لاړ نبی علیه السلام زه ورسره وی لاړم روټۍ له انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې روټۍ ته کېناستلو نبی علیه السلام نوڼۍ نیمه کړې ده او داسې په کاسه کې ګرځئ یتتبع الدباء کدوی پکې کتو د کدو ټنګره وه په هغې کاسه کې نبی علیہ السلام نوڼۍ ګرځوله په اطرافو د کاسه کې کدو ټنګری پرې اوچتوله انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی چې ما نبی علیہ السلام ته وکتل چې دې د کدو په ټنګره پسې نوڼۍ ګرځي وی د مرګه پورې چې څومره مې ژوند و زه بیا په کدو باندې مین شوم ما نبی علیہ السلام لیدلی دی چې د کدو په ټنګره پسې نوڼۍ زه د مرګه پورې بیا په کدو مین ما د کدو سره مینه کړې ځکه ما نبی علیہ السلام لیدلی دی چې د کدو په ټنګره پسې نوڼۍ ګرځي مدینې منورې ته رادنده شو چې رانږدې شو احد غر یې داسې مخامخ ولیدو
نبی علیہ السلام ودرېدو وی احد جبل دا احد غر دی خاص صحابه دا احد غر دی یحبنا ونحبه دا هغه غر دی چې زه په ده مین یم او دی په مونږ مین دی دا غر په ما مین دی دا احد غر په ما مین داسې وخو غرونو به مینه کوله ښه وی دا غر په ما مین دی او زه په دې غر مین یم چې کله لاړ شئ مدینې منورې ته د خدای مونږ ټول بوځي چې کله لاړ شئ د احد غر ته نیغ نیغ ګورئ ښه وایي د دواړو جهادو سردار ویلي چې دا په ما مین دی زه په ده مین یم ښه نیغ نیغ ورته ګورئ سترګې پې یخوئ په دې نیت ودرېږئ چې امام الانبیا سره دې غر مینه کړې ده زه به هغه غر وینم عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورغی حجر اسود ته داسې مخامخ ودرېدو وی اے حجر اسوده زما دې د الله په ذات قسم چې ته یو کاڼی نه چاته نفع ورکولی شي نه چاته ضرر ورکولی شي دا زما عقیده ده ته یو کاڼی خو وی اے حجر اسوده ما د دواړو جهانو سردار لیدلی و چې ته یې ښکل کړی وې ما هغه ستا په ښکلولو لیدلی و نو ته کاڼې دا مې عقیده ده چې نه نفع ورکولی شي او نه ضرر ورکولی شي خو ما د دواړو جهانو سردار لیدلی و چې ته یې ښکل کړی وې بس را روان شو حجر اسود له ورغې او حجر اسود یې ښکل کوي ته نبی علیه السلام ښکل کړی وې ما ځکه ښکل کړی ما ځکه ښکل کړی صحابه کرامو به ټول فکر د آخرت ټول فکر مونږ هسې دنیا کې ګرځو کارونه کوو خو چې نیت د آخرت کوو ښه نبی علیه السلام فرمایي اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها چې سړی په خپله بیبي خرچه کوي ښه په خپله بیبي سړي نکاح کړي بیبي را دی وله بازار کې لوپټه راځي دی وله بازار کې پیزار راځي ٹھیک ده دی وله بازار کې جوړه راځي او دې په نیت د ثواب وکړي چې ماله به الله په دې ثواب راکړي دا جوړه هسې مونږ بیبي له الو نه دا پیزار وله الو نه خپلې ښځې له نو چې ال یو نیت ده وکړي چې په دې به ماله الله ثواب راکړي زه په دې نیت الم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې وینا ده فهو له صدقه دا د دې سړي دپاره صدقه شوله بیبي له پیزار راغستی دی او صدقه ده سامان د بازار کې ګرځي بیبي له اختر شاپینګ کوي فهو له صدقه دا د دپاره صدقه ده دا د دپاره صدقه ده چې هر کار کوو نیت د الله رضا کوو چې په دې به مال الله په آخرت کې سره کوي په دې به مال الله په آخرت کې سره کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایي اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها چې یوه ښځه شپه تیره کړي هاجرة فراش زوجها د خاوند د بسترې نه جدا شپه تیره کړي او خاوند ترې نه خفی او دا د خاوند نه جدا شپه تیره کړي دا ښځه خبر نه ده د ښځه د خاوند نه جدا شپه تیره کړي او خاوند پې خفی لعنتها الملائکة حتی تصبح د سبا خطو پورې په دې ښځه د اسمان نه لعنتونه ورېږي یو روایت کې راځي حتی ترجع لعنتها الملائکة حتی ترجع د هغې پورې په لعنت ورېږي چې څو دا د خاوند خواله دوباره راغلی نه ده ژوند به تیرو خو آخرت په یاد ساتو آخرت په یاد ساتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو تو فرمایل خیارکم پتا سټولو کې غوره سړی پیژنئ خیارکم پتا سټولو کې غوره څوک دی خیارکم خیارکم لأهله پتا سټول مخلوق کې الله ته غوره سړی هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښه سلوک کوي دا په ټول مخلوق کې الله ته غوره دی خیارکم خیارکم لأهله دا نبی علیہ السلام فرمایي که د بیبي سره ښه نه یې که نه ټول دنیا درته ښه سړی وي خو د الله رسول تا ته ښه سړی نه وایي دا ښه سړیتوب دې پیدا نه کړي بار لارې جوړونه
جنازګاونه جوړونو کوسې جوړونو د بیبي سره خنه د الله رسول درته خنه وای بار د ټول مخلوق سره خشنو و چې د بیبي سره خشو د الله رسول فرمایي دا غوړه سړی دی غوړه سړی دا دی او نبی علیہ السلام به پتا سټولو کې زکه غوړای ما چې ز تاسو ټولو کې د خپل بیبيانو سره خزه یم نو ز تاسو د ټولو نه غوړه شو نبی علیہ السلام له الله دې عجیب اخلاق ورکړو بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای وی مونږ ته یو پیره وړه بیت کنا یوې زنانه आवाज چې نبی علیہ السلام आवाज اورید پجړاش او ته د الله حبیب ته ولې جاړي ما ته وی چې بیبي عائشہ دا आवाज چې په ما د اوره ولګید دا بالکل د بیبي خدیجه په شانتي आवाज ما خو وفات شوی دا خدا आवाज بیخي دا غي ما چرته ما کړ بیبي خدیجه رانه نه وته بس امه مخه ته شوله به جړل چې د هغه د आवाज په شان आवाज په ولګي سمرخ کولې ژوندۍ بیبيانو سره تیر کړو تاسو ته پته نشته ښا ما سواد کې تاریخ جمیل سے دامت برکاتهم العالیه دا غي یو تقریر مې اوریدو تاریخ جمیل سے هغه یو عجیب خبره وکړه وې د ټولو نړومبه با پتل کې سړی له ستلی پته درته شتوي تل کې بدر له ټولو نړومبه ستلی وې د بیبي سره خو سلوک ویول بدا پتل کې تلی بیا ما قتل یو کتاب کې مې موندل مخه تراله شاید چې په حقوق العباد کې نړومبه دا تلی خو بهر صورت دا بدر لپتل کې تلیخا سم خیال له هو تاسو نه تاسو کوم ځان لار سړې سوچو کوي د ټولو نزيات ژوند چې د سړی تیریږي دا چا سره تیریږي د بیبي سره تیریږي ښا چې 50 سال عمر دی نو د دوست سره بستا 25 سال تیر نشي ښا د ټولو نزيات ژوند چې د سړی تیریږي دا د خپلې بیبي سره تیریږي نو چې ستا د یوې بیبي سره 50 سال وسره د چا تیر شي د چا 60 سال د چا 30 سال نو سم خیال لې چې تلې ته مخامخ کی یو غټه تل لګېدلې او اجي صاحب را مخامخ شي امولي صاحب را مخامخ شي او تبلیغي کاکا را مخامخ شي چې دی اول دی ټول ته مخامخ کوي دا تبلیغ به ولرستو تلوخه دا مدرسې به ولرستو تلوخه دا حجونه عمرې رستو دي اول وتلی چې د 50 سال د بیبي سره تیر کړي هغه خو سلوک ولړومبې را مخامخ سم خیال دی چې دا لراول تلې ته مخامخ ډېر شي حاجیان او تبلیغیان او مولیان دا پکې پوری پراته یو ښه دا مونږ په بار خو یو ښه دا تله یاد ساتئ چې داسې کانټه به لګېدلي او د حجونو د عمرو د تبلیغونو نه مخکې به مال د بیبي سره خو سلوک تلي هسې نه چې پای کې تاواني راوخېږم چې تلې ته مخامخ شي او په تله کې راوځي چې بیبي وایي چې په 20 کاله کې د ماته یوه پیره په خوږه خوله اواز نه دی کړی بس ډېر شو حاجي صاحب بګیري هلته باندې ښتې ښه بیبیانو سره به ښکلی ژوند تېرو کور کې ښه حدیث قدسی دی رب العالمین وای دا بیبیان زما د عقد د لاندې ستاسو تابعداري شي بیبي چې د سړي تابع شي نو په منځ کې څه شوي نکاح نشي نکاح وشي نو بیبي تابع شي که نه خام دا د چا خور نه ده دا د چا لور نه ده دا قبیله نه لري دا خاندان نه لري او تعالی خپو ته ناست سره پیزار دله پالش کړي اته قاریږي یو سره وړه بل سره وړه دا ولې رب العالمین وی دا په منځ کې یو عقد شوی دی چې هغې ته نکاح وایي هغې ته نکاح وایي زما حکم تاسو ته بیبیانې ټیټي کړي نکاح چې ته د من نه وباسن ته په بره به چا زنانه ته وګوري چې په منځ کې نکاح دی داسې په ترس په ورته هم نه ګوري ښه دا چې دا ستا خدمت کې دا پیزار دله پالش کې د کور چوکیداري درله کوي نو رب العالمین وی دا زمان دا عقد دلان دستاسو تابیداری شوی دی چا چې د بیبیانو سره زیاته وکړو الله وی د خاون نه به د ښځې حساب زه په خپل عالم الله وی دا فیصله به زه په خپل دا حساب به الله په خپل نه که الله له جواب ورکولی شو جو بیا خو ټیک ته نو چې یو سړي دا سمې چې زه به د الله ذات له جواب ورکم نه ژوند به ښکلی تېرو
ځان له به د اخرت فکر کو چې مال الله اخرت خواږه راکړي، مال الله اخرت ښکلی کړي. دی بیبي ته صبر کوم په دې به مال الله اجر راکړي، دې ته صبر کوم په دې به مال. زمونږ د دیوبند یو لوی عالم کتاب مې کتو وی چې وفات چا خوب کې ولید چې حضرت الله څه معامله وکړله، وی چې ډېر په رکوټ یې عمل الله وبخلم، ډېر په رکوټ یې عمل الله وبخلم. وی چې په څه؟ وی چې یو ورځ مې بیبي روټۍ پخوله، مالګه ترې ایره شوې وه، نو بې مالګې روټۍ یې راوړله. نو ما سوچ وکړو چې دې ته خو څه ویل پکار. بیا مې کې وی چې دا خو یو بنده دی، څنګه چې ما نه ایر کېږي نو د دې نه م ایرو شو که نه. وی هغه بیبي مې معاف کړله. وی رب العالمین وی چې تا زما یو بنده معاف کړی او نن دې زه معاف کوم. څه پته لګي که الله مونږ په دې معاف کړي چېرته ښه، الله مونږ په دې معاف کړي ښه. په ټول مخلوق کې الله ته غوره کس هغه دی چې هغه د مخلوق سره ښه سلوک کوي ښه. یو تاجر و تاجر په غټه سطح به تجارت کو. تاسو دنیا ګټئ او ځان له د آخرت سوداګانې نه کوئ. تجارت کوئ دنیا هم ګټئ خو آخرت لم سوداګانې کوئ. عثمان رضی الله تعالی عنہ د دنیا هم غټ تاجر و خو د آخرت هم غټ تاجر و. سمې سوداګانې کړي، سمې سوداګانې ځان له آخرت نه کړي. نو یو غټ تاجر و ډېر مال و ورسره، نو هغه به دې وړو وړو تاجرانو ته وي دا اوګرایې والی شي که نه. وی چې پیسې د چا نه الی اوګرایې پسې لاړ شي، نو که څوک کوټه پیسې درکوي نو خیر الی دي. داسې ډېر پاپله ورسره مزه د ده سره به کره یي نه جي به دا کوټه تیلی غریب دی. وی کره که پیسې ورسره نه نو کوټه تیلی. نو دې تاجرانو به هغه کوټه پیسې هم د خلکو نه اخیستلي. نو هغه تاجر پخپله وفات شو. هسه چې هم د هر چا سره ښه سلوک کوئ، یو ورځ به ته ګیر شوې او د ښه سلوک محتاج به او یو ذات په دې په تنګ ځای کې خلاص کړي. وی هغه تاجر وفات شو، چا خوب کې ولید چې الله څه معامله وکړله. وی چې رب العالمین ځان ته مخامخ کړمه، وی چې تا به د خلکو نه کوټه پیسې په کار اخیستې. ښه به درته پته وه چې دا کوټه دي او تا به ترې په کار اخیستې. نو زه ډېر لوی ذات یم ښه چې ته بنده وي او تا کوټه په کار اخیستې دي. نن به ستا دا کوټه عمل زه په کاره والمه، زه دا کوټه عمل به دې په کاره والمه ښه. یو ورځ به الله ته موږ محتاج شو چېرته کوټه عمل به وي، الله به یې رانه په کاره والي. عفو کوئ خلقو ته، درګذر کوئ خلقو ته، ښه معامله کوئ د خلقو سره، کوزه غاړه وړئ خلقو ته. نبی علیه السلام نه بل عزتمن و په لاره روان یو بانډچي راغی. نبی علیه السلام د چا څادر ورکړی و ډېر ښکلی و. نو د څادر دا مورګي نه دي په دې داسې ټیپ شوی و. اوس خو د مشینانو ټیپ هغې وخت کې د لاسونو هغه ګلکاري وه پې، نو دا غاړې لږې ډبلې وې ځکه چې ګلکاري پې شه. ای بانډچي چې داسې د څادر نه نبی علیه السلام ونیو نسې پې زور کړو. وی مونږ له ترې راکړه که نه چې الله دله درکړي دي. صحابي وایي د نبی علیه السلام په مرۍ کې نښه جوړه شوه، هغه څادر یې داسې جوخ راښکلی. ما وی چې اوس په ده ته نبی علیه السلام وایست. نبی علیه السلام داسې راوګرځېد، مرۍ یې خوږ ده، داسې راوګرځېد. دوی په خندا شو. وی چې صحابو دله ترې ورکوئ که نه، دله ترې ورکوئ، دله ترې ورکوئ. خلقو ته درګذر کوئ، خلقو سره ښه معامله کوئ. څنګه چې به امام الانبیا د خلقو سره ژوند کو، ټولې دنیا به ورسره مینه کوله. بیبیانې به ورسره څومره کور کې خوشحاله وي. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي و یو ورځ راکره یوه زنانه راغله، نو ده سره به بیبي خفه شي. اوس چې بیبي مړه شي نو د غم دویمه ورځ وي، لکه وایي څه ځای درته نه دی معلوم چې څه ترتیب راله وکړي. دا ټیک خبره ده. په دویمه ورځ نه په اوله ورځ هم واده وکړه، تا ته شریعت اجازت درکړی دی. خو دا چې دا 10 کاله یې درسره ایستلي وو، دا 20 کاله هغه دې نه یادېږي، د هغې دا بچي دې نه یادېږي. دا چې دا خوار خوار بیا ګرځي، دا یو پله ته وایي بلې بل په بل، او داسې د هغې چرګوړو په شان ګرځي چې مور یې نه په دې کوڅو کې بیا ګرځي. تاسو ته هغه مور د دې مور نه یادېږي. وی نبی علیه السلام ملاسو غرمه وه، وی دې که راکره یوه زنانه راله. وی نبی علیه السلام چې خبرې واورېدې ډایرک وله راپاسې راغی. وی چې دې ته دا کیدی دا کیدی.
وی دومره ملازۍ وله وکړله بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې روز ختېدله مشره زنانه وه وی چې خادم راوغواړئ پلانې ورسره ملګری کوي چې دا کوره پورې ورسي بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها وی ډېره ورته وپسخېدلم چې دا به څوک وه وی چې زنانه لاړه نبی علیه السلام سملاس بیا وی زه ورغلم مې چې تپوس دې کوم وی چې ورغلم نبی علیه السلام لاس دی سړي ته چې دا اهمه خبره پیښی که نه دی به د خوب پټین کې خو دی به ویښي وی چې ورغلم نبی علیه السلام سترګې غړېدلي مې د الله حبیبه یو تپوس کومه دا زنانه څوک وه ته ډېر اکرام عزت وکړو وی نبی علیه السلام په جړا شو وایي جړل ما وی د الله حبیبه ولې وی چې بیبي عایشې دا زنانه چې راغله دا د بیبي خدیجې ملګرې وه دا به د هغې خواله راتلله دا د هغې هم عمر هم وه که نه څومره مشره وه دا د هغې ملګرې وه دا به د هغې خواله راتلله نن چې دا راغله نو ما ته بیبي خدیجه را یاده شوله زما ولنۍ بیبي بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ورته چې خو یوه بوډۍ وه نو ته د هغې بوډۍ ذکر کوې ما ته به ډېر غیرت راتو چې ته ولې په مخه د بیبي خدیجې ذکر کوې ما ته وایي چې بیبي عایشې ټیک ته چې ته د قرآن حافظ یې ټیک ته چې ته عالمه یې ټیک ته چې ته فقیه یې بیبي عایشه نه حافظ خدیجه نه حافظه وه نه عالمه وه نه فقیه وه خو ای بیبي خدیجې عایشې چې کله ټولې مکې زما نه انکار وکړو نو په هغه ټیم کې بیبي خدیجې زما د رسالت اقرار وکړو ما ته چې په زنانو کې ړومبی پیغمبر ویلی دی دا بیبي خدیجې ویلی دی ښه زما سهاره وه ما ورته ډډه لګولې وه ما له الله لواد را کړی و زه به د مرګه پورې د بیبي خدیجې ذکر کوم ورې هغه زه یېروم نه او کتابونو لیکلی دي د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیه السلام سره څومره ژوند تیر شوی دی په ټول ژوند کې یوه خبره داسې نه وه کړې چې هغه د نبی علیه السلام په طبیعت سمه نه لګېدلې ښه نو د مرګه پورې به بیا یادوله نه د مرګه پورې به یادوله نه نو خیر دی یوه خبره زمونږ د پښتوی خو چې هغه د شریعت خلاف نو هغه پرېږدی ښه وایي ما له به په دې الله اجر راکړي زما مجبورۍ مخې ته را روانې دي زما قبر را روان دی ښه ما نه به الله تپوس کوي بیبي خدیجه عایشه بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها وفات کیږي علي رضی الله تعالی عنہ سره خواته کېناسته وی علي ما معاف کړه په جړا شوله وی ما معاف کړه هغه ورته وایي ته ما معاف کړه د پیغمبر لور وي او ما کره به دې په مشکو کې اوبه راوړي رسو در کې نښې جوړې کړي دي ما نه 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 علي رضی الله تعالی عنہ ما معاف کړه چې زه تا نه معاف کړي نو ما الله نه معاف کوي ګورې ما معاف کړه ما معاف کړه علي دا د پیغمبر لور ده ښه زنانه که حافظه که عالمه که فقیه که مبتڼه خو چې دې چرسي او بنګي خاون نه بخلي نو رب به یې ونه بخي ګورې ښه دا دې ځان سره یاد وساتي ښه زما مورې خورې پیر که خسته خو مرید لبسته ستا خاوند دې ګاډۍ ولې نه چلیې ګاډۍ دې چلی خو خورې ته پې پټه یې که خلک تی د عزت سودا نه کوي او سبا کو دې دا ګاډۍ والا خاوند نه و نو یاد مې ساته خلک به دې په عزت لګي وکړي ښه تروړه وړه به درکوي او تصویرات به دله وباسي یوه تروړه وړه چې درکوي نو تصویر به دله وباسي نن چې د مورې عزت بچ دی نو دا دې مخې ته د یو خاوند نوم ولاړ دی یو خاوند ولاړ دی ښه یو خاوند ولاړ دی د رب رضا د هغه په رضا کې پرته ده د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته په جړا شوې ما معاف کړه علي رضی الله تعالی عنہ ورته ما معاف کړې ته ما معاف کړه نن چېرته ښځې خاوند ته ویلي چې ما معاف کړه که ستا په مس څه حقونه خاوند ښځې ته ویلي دي چې 20 سال مې سره تیر کړه او داسې خبره مې خوږه خبره مې چېرته په دې ژبه نه ده کړې ستا پړه به ډېر څه ما عمر له رټلې ما معاف که ما چېرته تلې ته مخامخ نه کي ستا په حق کې ونن خلم بیبي ما معاف کړه زه به تا معاف کړه دواړو یو بل معاف بیا ورته وایي چې جنازه مې اوچتئ نو د شپې به اوچته کړې ښه او خلک به نه خبره زما د جنازې اعلانات به نه کوې ښه بس ما خښوه بس ما رب ته سپاره ما رب ته سپاره او جنازه به مې د شپې اوچته کې او ښځو ته یې وی په کټ داسې کټ راله وګورئ چې دا کپړه مې د وجود نه بره پرته نن په دې جوماتونو کې شته هغه شان جوړ شو
دسی شکل کې دا ډیر ښه صورت دی هغې وخت کې خدا نو نو ماله یوه زانګو ګورئ پخوانی زانګو م لیدلی ناویانې به پکې م خلکو ډولۍ غونته به وه داسې وی داسې دغه راله وګورئ چې د پاسه پې کپړه خوره کوي نو چې د وجود نه مې کپړه اوچته پرته چې لاش مې وړی وی دا ولې وی علي په دې وجود مې په ژوندانه د چا نظر نه دی پرېښی نو چې د مرګ نه پس زما د وجود موټاوالی او نریوالی څوک معلوم نه کېږي او قیامت کې زنانه و چې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها جنت ته ځي اعلان به وشي چې ټول خلق نظرونه ښکته کوي ټول خلق به ښکته ګوري ولې بیبي فاطمه جنت ته روانه ده کته ګورئ ټول خلق به کته ګوري او الله به د هغې په شکل کې زنانه پیدا کی او د یو جماعت په شکل کې به جنت ته داخله کی چاته به پته داسې یو استقبال به کېږي زنانو که تاسو وایئ چې مال ورسره ډېر نه هیڅ ورسره نو هیڅ ورسره نو نبی علیه السلام صحابو ته ناست داسې سوری ولیده سوری چې داسې وکاته بیبي فاطمه وه تاسو کښېنئ زه ورسم بیبي فاطمې له ورغې وې لورې څه دي په پیسکه کې ډوډۍ تړلې وه بابا مونږ ته یو څو ورځې پس روټۍ میلاو شوله نن درېیمه ورځ ده چې مونږ څه نو خوړلي نو ما روټۍ په هکله تاله مې راوړه وی لورې تا به 3 ورځې نه خوړلې او ما 15 ورځې نه ده خوړلې ښه پیسکه کې خپلې لور بابا له روټۍ راغستې ده نو زنانو دنیا کې دا ژوند و کالي نه و ښه جوړې نه وې ښه خو ځان به یې د آخرت ګټه کړې دنیا کې خو ژوند دا ژوند پیسکه کې روټۍ راوړې خپل بابا جان دی راوړې نبی علیه السلام پې ډېر مین و ښه لوڼو سره مینه کوئ پلارانو بعضې پلاران د لوڼو ناسې څه نفرت غونته کوي د لور سره ورته دا ناسته څه شرم غونته نه داسې مه کوئ ښه نبی علیه السلام سره بیبیانې ناستې مخامخ یې لور راښکاره شوه نبی علیه السلام پاسې وی مرحبا بابنتي لورې په خیرالې لورې په خیرالې راځه بیبیانې پرېښودې او لورې جدا کېنولم یو خبره یې ورته وکړه جو په ژړا شوله بیا یې ورته وکړه جو په خندا شوله د بیبي عایشه ورته فرمایي بیبي فاطمې تا ته بابا دې څه ووي ما ته یې نه وایي وی نه دا زما د بابا د راز خبرې دي او چې بابا مې ژوندی دی زه د بابا راز نه ښکاره کوم چې کله نبی علیه السلام وفات شو نو بیا ورته بیبي عایشې وي اوس خو راته ووایه که وی اوس به یې درته ووایم ښه دا ړومبۍ خبره چې راته وکړه وي نبی علیه السلام راته داسې رانږدې شو پټې خپلې لور سره ناست دی ښه ته ولې لور سره مینه نه کوې داسې ورسره ناستې وي لورې ما سره جبریل امین هر کال د قرآن دور یو ځل کوي ښه او لورې څه کال را سره دور 2 پیرې کړی دی ښه نو معلومیږي دا لورې چې اجل مې لنډ شوی دی ښه داسې معلومیږي چې بابا به د آینده کال نه وي ښه لورې بابا به د آینده کال نه وي زه په ژړا شوم چې د سړي پلار یو د امام الانبیا په شان پلار یو دا آینده کال نه نو ما ډېر وژړل ما ته وی بیبي فاطمې ته ژاړه مه ته ژاړه مه ما د جبریل امین نه اورېدلي دي چې بیبي فاطمه به د جنت د ښځو سردار وي ژاړه مه ښه آخرت دې ښکلی دی زنانو ځان له آخرت آباد کړي زموږ زنانه کې کالی مې ډېر دی جوړې مې ډېرې دي کالی څه کوي بیبي فاطمه او بیبي عایشه رضی الله عنهما دواړه کېناستې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها بیبي عایشې ته وایي تا نه غوره یم ولې رانه غوره وی ته د ابوبکر صدیق لورې او زه د امام الانبیا لورې زه خو د هغې شخصیت لورې ما چې د جنت نه به اوله دروازه به زما بابا ټکوي ښه نو تا نه غوره نه شوم وی نه وی زه د نه غوره یم ښه بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ته وی ولې وی غوروالی د آخرت غوروالی دی او ښځه به د خاوند سره جنت ته ځي نو وی ته د نبی علیه السلام لورې خو په نکاح کې د علي رضی الله تعالی عنه او زه د ابوبکر صدیق لور یم خو ستا د بابا جان په نکاح کې یم ښه ته به جنت ته د علي رضی الله تعالی عنه سره ځې او زه به د جنت ته ستا د بابا سره ځم ښه بابا ستا دی خو په نکاح کې زه یم که نه زه به ستا د بابا سره جنت ته ځم نو تا نه غوره شوم ځکه په جنت کې به زه ستا د بابا سره یم او ته به د علي رضی الله تعالی عنه زنانو غوروالی د آخرت غوروالی دی کوشش کوئ ښکلی ژوند تېروئ د چا والدین ژوندي دي الله دې وله دراز عمر ورکړي خو ډېر قدر یې وکئ ښه ډېر قدر یې وکئ ما دا یوه خبره به نه هېروئ صحابي راغی نبی علیه السلام خواله
وی بیعت کوم تا سره زم جهاد له وی جهاد لزم نبی علیہ السلام ورته جهاد لزم وی او چې الله رضا شي او جنت را لرا کی کنه وی خام نبی علیہ السلام ورته کور کې دی مور شته دی یو مور خو مشته نبی علیہ السلام واپس ولا تشکیل کوي کور ته ورشه او استاد د مور د خپې د لاندې جنت ته خا جنت دغلته وګوره ورشه دا د مور سره دا د مور د خپو د لاندې جنت ته شاګردانو ته وایي مور له خپې مالش مور له خپې مالش کوا مګې ولا مور به بچیا ته عالمه ته مال خپې چا پې کوي مورې ما د نبی علیہ السلام نو اورېدلي چې د دې خپو د لاندې جنت دی د خپې به زه چا پې کوم زه ځان له جنت ګورم او بچړو چې کله پلار ته ودرېږي او دا پلار داسې مخامخ ویني تاسو پلار ته شل پیري کتلي دي خو نن ورته زه درته یوه خبره کوم او په دې کیمره به نن پلار ته وګورئ ښه تا به پلار شل پیري داسې لیدلی نه که نه داسې به نه ګورئ که نه زه د نن یوه کیمره در کوم پلار ته به داسې چې وګورئ که نه نو قال النبي صلی الله علیه وسلم او دا کم کسان چې پلاران جدا کوي دا غي ته وامه زه هم چې بچی ناسي که نه او جدایي شروع شي دی وی پلار به د ده سره زه هم دا بچی دا خبره کوي څنګه بس زه هم دې ټیم کې د پلار د مخ ته ګوري چې دا خبره کوي نبی علیہ السلام فرمای الوالد اوسط ابواب الجنه پلار د جنت دروازه نه ده د جنت د مینځ دروازه ده او بیا نبی علیہ السلام فإن شئت فأزع ذلك وستا خوښه ده که دا دروازه ضایع کوي او کو ځان له محفوظه کوي نو چې دا جدایي شروع دا بچې دا حدیث ویلي چې دی پلار ته و نه زه خو پلار تا سره نه پرېږدم نه 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 ډېره والا پټې والا خو بابا نه پرېږدم بابا به ما سره وي بابا به ما سره نه وي زه به د بابا سره یم ښه وی پلار زما سره دی پلار ستا سره نه دی ته د پلار سره یې مړه داسې مه وایه چې پلار زما سره دی وایي زه د پلار سره یم نو چې په دې ټیم کې ته د پلار جدا کوي بچیا دا د جنت د مینځ دروازه د کور وباسي ښه د کور د مینځ دروازه د جنت بختور دی هغه بچی چې ماښام په دې ګیټ کې راننوځي د وخت غریب دی په لاس کې دی ورسره هیڅ نه وي خو چې داسې وګوري په کور کې بابا نه شکر الحمدلله د جنت د مین دروازه زما سره ده بس الحمدلله الحمدلله په دې د الله شکر وباسئ ښه دا د جنت د مینځ دروازه ده بیمار دی په کټ کې دی پروت دی بابا زما د کټ خوښ دی ما کره په کټ کې سمله خو زه به درته ګورم بابا زه به خوشحالېږم چې اوسط ابواب الجنه د جنت د مینځ دروازه ده راکړه سبا به دې دروازه پسې ګوتې مروړې ګورې بیا به ګوتې مروړې بیا به ما ته وایي مولي صاحب زه به ما دروازه اوس نشته نه چې د چا شته دی ځکه ورته وایم چې اوس شته دی بیا به وروستو نه وي نو بیا به وایي مولي صاحب کاش چې دا دې ما ته مخکې ویلی ځکه دې اوس خبروم که نه دا دروازه به سبا نه وي بیا به داسې لوړه تپه ګرځي که نه بیا به دا دروازه نه وي نو د جنت د مینځ دروازه ده نو ته چې پلار ته داسې وګوري وایي دا پلار ما دپاره د جنت د مینځ دروازه او د رحمت په نظر ورته وګوري څوک چې د مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر وګوري الله وله د یو حج قبول شوي اجر ورکړي نو صحابي نبی علیه السلام ته دا خو په مخه خلک ګوري نه تاسو هم اوس ماته نه په مخه به اوس مونږ ګورو نو نبی علیه السلام صحابي ته وي چې ته په مخه ګوري جو الله به په مخه اجر درکړي ته په کتو نه ستړی کېږي نو دا رب په اجر نه ستړی کېږي دا ما ته وایو ښه دا رب په اجر نه ستړی کېږي وي بچیا ته ګوره او زه به اجر درکو نو زه وامه چې د سړي سره پلار په کور کې یو روپۍ دي نه مړه زه خو ملګرو ته وامه بابا او بیبي ته وایي مونږ سره به یې مونږ د وظیفو روټۍ خورو جو ته یې را سره هم خوره نه داسې نه ده مونږ مولیان د وظیفو ډوډۍ خورو جو بابا ته را سره هم دغه خوره زه پردي کلي کې امام یم جو ته را سره هم بابا اوسه زه پردي کور کې یم جو ته را سره اوسه چې څه زمای بابا هغه بستی خو ما نه به نه جدا کېږي ما نه به نه جدا کېږي نه ما به نه جدا کوي بابا ګورئ ما به د ځان نه نه لرې کوي ښه چې څومره مې ژوند دی بابا دا به را سره یو ځای تېری دا به را حدیث مبارک کې راځي د ټولو نه زر قبلیدونکې دعا
هغه دا چې پلار لا سوچت کې او بچی نه او پلار ولا دعا وغواړي الله اکبر دا بچی ګولي ګلزار کی کنه دا ګولي ګلزار کی بچوړو دعاګانې والے د پلارانو نه مړه دا لږه موقع ده دعاګانې والے او بعض ټیم کې د پلار بی اختیار دعاو کې نو سه زه پرون نابل ورځ مدرسې ته سحر وختي زما اگر لار کې کار کیږي نو دا گاډي لګ سیټ ته ولاړی ما گاډي دې سه لار کې ودرولې سیټ ته غلار پخېږي زما یو بچی تلې وو راکوټې دی خو د دې گاډي د راګرځولو د دې چلی زده کړی دی نو ماسخوتن د مانځه نه پس وته وو او زما گاډي راګرځولې او بالکل د دې سې لار ته سیټ کړی وو زه چې سبق لازم سم تعدیر باندې رچې دې سې ورله ما گاډي ته مې وکړه بالکل په پرن ولاړو بیخي لارې ته توله کړو روغ یو دنیا شټې مې راله بچ کړو چې گاډي ته مې سې وکړه کنه په گاډي کې راځم او هغه بچی ته مې دعاګانې شروع بیا ځان له کور وخه بیا مې ماښام ولید مې بچیانن مې درته سمې دعاګانې کړي دي نو بس دا یو بعضې ټیمې ښه پلارانو دې بچو تم دعاګانې کوئ خیرې مه کوئ مورې خیرې مه کوه که نه مورې خیرې مه کوه خیرې مه کوه بچي ته دعا کوه بچي ته دعا کوه ښه والدینو دعا کوئ بچوړو د چا والدین ژوندي دي ډېره لویه سرمایه ده زه دې بچو ته اخر کې یو سبق وام پلار د پلار مثال د لاري او د مور مثال د کوري او د رور مثال د زوري ښه چې د چا پلار نه د هغه به لار نه او چې د چا مور نه د هغه به کور نه او چې د چا رور نه د هغه به زور نه ښه دا پلار سړي له لار وباسي ښه دا به نه وایي چې زه غټ کاروباري یم نه کاروبار به ته کوې خو دا سپینګیری بابا دې کور کې دا هغه لار ده دا د نه مخې ته هغه دی بچوړو چې پلار نه و بیا به هم لار نه دا یاد ساتئ ګورئ بیا چې څه کار کوي یاره چا سره مشوره وکړم چا سره مشوره وکړم څوک به راته سمه لار وښیي دا یتیم بچي هم لیدلی یو پسې راشي وي زه تا سکول ته بوځم لیدلی هم دي بل ورته وایي مدرسې ته دې بوځم نو بل پسې راشي وي یتیم خانې ته دې بوځم نو بل ورته وایي پلاني ځای ته هغه داسې ولاړي زه هم د هغه نه لار ورکه شوې ده نو اوس خو کله یو روح دې طرف ته راړي دا که نن د ده بابا ژوندی وی دته به چا دا نه ویلي چې زه تا پلاني ځای ته بوځم زه تا پلار به وي زه یم نه ته به زما بچی بوځې زه یم نه بچوړو د پلار مثال د لار دی ګورئ ښه چې پلار هم نو بیا به هم لار دی موږ بل متاثرین یوې علاقې ته لاړلو نو کلي هغې وړو زه پېژندلم موبایل دور دی چې تقریر به یې اورېدلی او رامنډې وی دغه تقریر واله مولي صاحب دی ټول واړه راکوش ما وړوکی د مټ نه نیولی مې بچوړو راځئ واړه مې ځان سره رانه مې زه درته په لاره سبق وایم هغې لږ وایي چې لکه څنګه راته سبق وایي مې درته سبق وایم که نه واړه واړه ماشومان لاس نه مې نیوی مې بچوړو ما سره وایي چې پلار لار مور کور رور زور مې بچوړو چې د چا پلار نه د هغه به لار نه چې د چا مور نه د هغه به کور نه او چې د چا رور نه د هغه به زور نه مې بچوړو دا تاسو چې نن کور ته ورشئ کور کې مور شته نو دا مور د کور نوم دی ښه چې موري که نه دا سفر دی آبادي دی نه خو کور مور ته وایي چې مور دی و نو کور به دی چې مور دی نه و دا آبادي به یي خو بیا به چې رادنده شي داسې سترګې وګرځئ زه هم ای بدبخته بچیا ستا مور ژوندی ده او هغه ستا نه جدا ده مور دې ژوندی ده او تا نه جدا ده نو دا ډېره لویه سرمایه وګڼئ د چا چې والدین ژوندي دي او د چا چې وفات دي الله دې مغفرت کامله نصیب کړي لکه نن موږ د بشارت د والد صاحب هغې پودګي شوې ده موږ هغې ایصال ثواب کې حاضري کړې که تاسو خیال کړی ده چې تېره مقره لم زه وله ورلم ملاقات مې ورسره وشو دغه د دنیا ژوند دی سبا به بل نه بل به نه دا ډېره لویه سرمایه وګڼئ نبی علیه السلام فرمایي عم الرجل سنو ابیه تره د سړي چې دی دا په مثل د پلار دی دا یوه ونه یي که نه نو دوه څانګې نو یوه څانګه ستا بابا وه او یوه څانګه دی دا بل تره دی ښه دته به د تربور په نظر نه ګوري ښه دته به سنو ابیه چې دا د یوې ونې شاخونه نو یو زما بابا و یو شاخې دا زما تره دی که نه دا زما د بابا شاخ دی دا زما د بابا مثل دی دا زما د بابا یاد دی دا زما سوری دی
نو ترونو ته به د پلار په منزله ګورو او قدر به کوو د مشرانو او د والدینو. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. رب العالمین دې د هغې مغفرت کامله نصیب کړي. دعا کوو.